د هر چا په زړګي کې بس ارمان جوړېدل ګران دي د هر چا په زړګي کې بس ارمان جوړېدل ګران دي جانان ویل اسان دي خو جانان جوړېدل ګران دي ظاهره ده په نوم باندې خو ټول مونږ انسانان یو ظاهره ده په نوم باندې خو ټول مونږ انسانان یو خو اصل کې کردار باندې انسان جوړېدل ګران دي په خوله خو هر سړی وایي چې ښه کلک مسلمان یم په خوله خو هر سړی وایي چې ښه کلک مسلمان یم خو زړه نه بیا په صدق مسلمان جوړېدل ګران دي چې زه په تا مین یم او ته په ما مینه چې زه په تا مین یم او ته په ما مینه جانانه بیا زمونږ خو رقیبان جوړېدل ګران دي اجازه په نن وخت کې د ښو تمه چانه مه کړه اجازه په نن وخت کې د ښو تمه چانه مه کړه درمند به د هر څوک کړي خو درمان جوړېدل ګران دي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ خپرونه د ادبي ګلونو د نور کله په شان ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد چې کوم ملګري شعر لیکي د پښتو ادب دغه کوشش کوي دغه هڅه کوي هغې خوا له ځان نه څو ننه مو دغه راتګ کړی دی باران هم دی خو بیا هم دغه ملګري سره مو دغه ناستې را جوړ کړی دی ډېر ښه شعر لیکي نو ډېر وخته مو نه اخلم د ادبي ګلونو په نننۍ خپرونه کې راځئ چې اجاز رحیم اجاز ته هرکلی ووایو اجاز صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ستاسو چې تاسو د پېښور نه راغلی بټخیلي ته تاسو داسې دیر ته تللی وئ میدان ته تللی وئ دغه د پښتو ادب دپاره تاسو هلې ځلې کوئ نو ستاسو ډیره زیاته مننه ډېره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مینه مو راکړو دغه قیمتي وخت مو راسره تېر کړو ډېره زیاته مننه مو کوو پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه هم اورو ورسره به درنه پوښتنې هم کوو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول لومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحال شو صحیح د ویل نه غزل به در شریکوم د غزل نه مخکې به څه شعرونه به درته ووایم چې زما د سترګې د رب واخلي زما نه دي پکار زما د سترګې د رب واخلي زما نه دي پکار چې تا پې نه وینم نو څه له پې دنیا ووینم زما د سترګې د رب واخلي زما نه دي پکار چې تا پې نه وینم نو څه له پې دنیا ووینم په هغې وخت کې مې خدای ګزړګی سخت خفه شي په هغې وخت کې مې خدای ګزړګی سخت خفه شي چې په مظلوم کله د ظلم انتها ووینم غزل دی مننه د زاره چاو دی انتظار د سرو لمبو نه جوړ دی د زاره چاو دی انتظار د سرو لمبو نه جوړ دی ژوند مې بیخي د چا د یاد د زولنو نه جوړ دی مننه زمونږ تاریخ د باچا خان او خوشحال خان تاریخ دی زمونږ تاریخ د باچا خان او خوشحال خان تاریخ دی زمونږ تاریخ د ډېرو لویو فلسفو نه جوړ دی هر یو دهشت د امنیت په مرۍ خوله ایښې ده هر یو دهشت د امنیت په مرۍ خوله ایښې ده د هر ظالم زړه د دوزخ د سرو لمبو نه جوړ دی مننه د مومن نوغې د فساد او تشدد نه پاک دی د مومن نوغې د فساد او تشدد نه پاک دی د مومن خوی د سړیتوب د عقیدو نه جوړ دی مننه دغه انسان توبې وباسي غلطي هم نه پرېږدي دغه انسان توبې وباسي غلطي هم نه پرېږدي دغه انسان جوړ د دروغو د توبو نه جوړ دی مننه ستا محبت کې ما اجازه رڼا ونه لیده ستا محبت کې ما اجازه رڼا ونه لیده ستا محبت هم د اجران د تورو شپو نه جوړ دی ډېر زبردست شعرونه یقینا ملګرو به هم خوند اخیستې ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي په دغه لړ کې مو دغه راتګ کړی چونکې اچانک پکې باران هم راله خو بیا هم دغه ملګري نه به خوندور شعرونه اورو راځي ژوند د پښتو اجاز صاحب ژوند مو څنګه روان الحمدلله ژوند که هر څنګه روان وي که په هر ډګر باندې وي ژوند ښایسته وي او ژوند کې به کله خوشحالي راځي کله به غم راځي او د ژوند نه چې دا څیزونه لرې کې نو ژوند نه دی نو الحمدلله ژوند ښه روان دی ډېره ښه ده ملګرو سره دا هم شریک د شعر لیکه مو کله نه شروع کړی ما چې کله لیکل شروع کړي دي شاعري چې کله ما شروع کړل ده د 2013 نه ما شاعري شروع کړل ده بس دغه وخت نه دغه خپله هڅه کوو چې داسې لیکلو کو چې هغه د ادب د په دایره کې دننه وي او د پښتون د اصلاح دپاره وي
او که په رومانس کې وي نو پکار هم داسې ده چې هغه د ادب ترمنځ وي. ټیک ده جی. دا سره هم شریک کوي پښتو ادب کې بیا ډېر زیات اصناف دي، نو تاسو کم صنف ډېر زیات لیکلی دی او کم صنف هم ډېر زیات خوښ دی؟ زما په خپله باندې غزل خوښ دی او غزل مې لیکلی هم ډېر زیات دی. غزل مې په دې وجه باندې خوښ دی چې په غزل کې سړی د خپل زړه هغه بړاس وباسي. لکه غزل په یو موضوع نه وي، په غزل کې یو طرف ته رومانس ته لاړې، بل طرف ته حقیقي ته لاړې، بل طرف ته مجازي ته لاړې، نو غزل مې په دې ډول باندې ډېر خوښ دی. ټیک ده جی. نورې پوښتنې به درنه هم کو چې کومې ورسره را یادېږي، خو دغه ملګري به د شعرونو تمه هم لري، نو بالکل غزل اړخ ته راځو، خپل یو غزل سره بل هم شریک. ولې نه، غزل به در سره شریک کړم. غزل دی مطلب ده وحشت پرسته په ټول چم دې راله اور ولګو، وحشت پرسته په ټول چم دې راله اور ولګو، ټوپکه مات شي په قلم دې راله اور ولګو، چې په وفا مې ورله کاڼې کاڼې زړه نرم کړو، چې په وفا مې ورله کاڼې کاڼې زړه نرم کړو، جانان مې وویل په ستم دې راله اور ولګو. مننه مننه. بې وفا یاره واپس رالی خو یو کار دی وکړو، بې وفا یاره واپس رالی خو یو کار دی وکړو، په هغې لوز او قسم دې راله اور ولګو. مننه مننه. د یار ارمانه د ژوندون په خوږو فوی دې نه کړم، د یار ارمانه د ژوندون په خوږو فوی دې نه کړم، د هر امید په هر قدم دې راله اور ولګو. مننه. د هر یو درد سره چاپیره چورلیدم په ځمکه، د هر یو درد سره چاپیره چورلیدم په ځمکه، په پښتونخوا که په تورخم دې راله اور ولګو. مننه. د جانان غمه یې خونکاره څه کانې دې وکړې، د جانان غمه یې خونکاره څه کانې دې وکړې، د زړه د دشت په هر موسم دې راله اور ولګو. مننه. لا خو اجاز د یار غمونو پاگل کړی نه وم، لا خو اجاز د یار غمونو پاگل کړی نه وم، مرګي راغلی په هر غم دې راله اور ولګو. مننه. ډېر اعلی. اجاز صاحب دا راسره هم شریک کوي چې په ادبي دنیا کې مو استاد څوک دی، زده کړه چا نه کوم؟ مننه ستاسو د دې سوال کولو. شاعري یو داسې فن دی چې خیال به تو خپل راوړې، الفاظ به تو خپل لغې، او که د استاد خبره راشي نو اصلاح یو داسې څیز دی چې دا هم استاد نه زده کېږي. نو زه به دا ووایم چې زما اصلاح چې کم دی، زما دوه ډېر تکړه شاعران، ډېر فوها مشران، رحمت جان رحمت صاحب نه او د زخمی شینواري صاحب نه، دوی نه اصلاح کوم. نور هم داسې ملګري کوي خو د دوی نه زیاته اصلاح کوم. ټیک ده جی. اوسه پورې چې څومره لیک کړی دی هغه به تاسو اندازتن د کتاب برابر وي که نه وي؟ یاره لیکل خو ما ډېر کړي دي او کوشش کوم چې کله زه په خپلو لیکلو باندې مطمئن شوم نو دغه هڅه مې ده که په کتاب کې ټیم ولګي څه خبره نه ده، خو چې هغه لیکل داسې وي چې هغه د هر پښتون په زړه باندې ولګي، د هر پښتون د زړه د درد هغه درمان جوړ شي، او مطلب په هغې کې ادب او په هغې کې معیار راشي، نو دغه خپل تعلیم هلې ځلي. نو دغه مې د الله نه امید دی چې انشاءالله د تعلیم د هلې ځلې پوره کړم، نو انشاءالله کتاب به بیا د هغې به سوچ کوم. ټیک ده جی. پروګرام کې به را سره دوه غزلې شریکې د هغې نه پس به راځو به درنه بله پوښتنه کوم. نو مونږ هم غوږ یو، دغه کتونکي هم ګوري، باران هم ورېږي، نو یو دوه غزلې را سره شریکې د هغې نه پس به بیا بله پوښتنه درنه کوم. ډېره زیاته مننه. غزل دی زما د زړه به بددعا وباسي، زما د زړه به بددعا وباسي چې ستا یادونه را نڅا وباسي، زما د زړه به بددعا وباسي چې ستا یادونه را نڅا وباسي. مونږ دې د هغې ذات احکام ومنو، مونږ دې د هغې ذات احکام ومنو چې د تیارو نه څوک رڼا وباسي، مونږ دې د هغې ذات احکام ومنو چې د تیارو نه څوک رڼا وباسي. مونږ دې د امن په ژوند ښه ماړه کړي، مونږ دې د امن په ژوند ښه ماړه کړي، مونږ دې د جنګ د کربلا وباسي. مننه. چې کړي خندا څوک په بېوسو پسې، چې کړي خندا څوک په بېوسو پسې، رب دې د هغو نه خندا وباسي. مننه. چې کړي خندا څوک په بېوسو پسې، رب دې د هغو نه خندا وباسي. اوس چې غریب له څوک زکات ورکوي، اوس چې غریب له څوک زکات ورکوي، ورله تصویر به خامخا وباسي.
مننه. اوس چې غریب له څوک زکات ورکوي ورله تصویر به خامخا وباسي هله به پوه شي د ژوند په خوږو چې ترې د جنګ دغه بلا وباسي هله به پوه شي د ژوند په خوږو چې ترې د جنګ دغه بلا وباسي. اجازه ما ورته ټول ژوند سپارلی اجازه ما ورته ټول ژوند سپارلی د زړه نه سنج به مې اشنا وباسي. ډېره مننه. بل غزل دی زمام بھائی. ویر جړا کړو اخر ستړي د خندا په تکل ګرځو ویر جړا کړو اخر ستړي د خندا په تکل ګرځو په تیاره تیاره ماحول کې د رڼا په تکل ګرځو. مننه. ویر جړا کړو اخر ستړي د خندا په تکل ګرځو په تیاره تیاره ماحول کې د رڼا په تکل ګرځو پلټون یو راوتلی اخر چرته به پیدا شي پلټون یو راوتلی اخر چرته به پیدا شي غرق پدا پر اونیت کړي د موسی په تکل ګرځو. مننه مننه. مونږه زړونه ازار کړي مونږه زړونه قتل کړي مونږه زړونه ازار کړي مونږه زړونه قتل کړي بې دعا یو ځکه مونږه د دعا په تکل ګرځو. مننه مننه. دنیا صدقه سوچ وکړو بنیادم خوري و بلا ده دنیا صدقه سوچ وکړو بنیادم خوري و بلا ده مونږ څومره لیونیو د بلا په تکل ګرځو. ډېره مننه. عجیبه شانتي ادا کړو عجیبه شان مینان یو عجیبه شانتي ادا کړو عجیبه شان مینان یو کړو په خپله به جفا خو د وفا په تکل ګرځو. مننه مننه. عجیبه شانتي ادا کړو عجیبه شان مینان یو کړو په خپله به جفا خو د وفا په تکل ګرځو. ایمانونو خو زمونږه بیا د دې نه معلومیږي ایمانونو خو زمونږه بیا د دې نه معلومیږي د حلاله لاره پرېږدو د غلا په تکل ګرځو. مننه مننه. ایمانونو خو زمونږه بیا د دې نه معلومیږي د حلاله لاره پرېږدو او د غلا په تکل ګرځو. دا رښتیا ده چې پانی ده او زوال به آخر مومي دا رښتیا ده چې پانی ده او زوال به آخر مومي خو بیا هم مونږ اجازه د دنیا په تکل ګرځو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د کوچ پروګرام کې در سره ناستې وکړو ملګرو. ادبي ګلونه تاسو له هغه ګلونه رامخته کوي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاباني سیز دی. اجاز صاحب دا سره هم شریک کوي په نن وخت کې لیکوالانو ملګرو کې د کم داسې لیکوال کم شخصیت دی خوښ دی هغه هم را سره لږ شریک. یاره که زه داسې ووایم لیکوالان که هر څوک دی چې څوک د ادب څوک د پښتو دپاره خدمت کوي او د هغه خدمت او د هغه لیکل هغه د پښتو دپاره سمانه لري نو زما د سر تاج دی. او تاسو خبر وکړه نو وسنو شاعرانو کې او په مشهور شاعرانو کم چې سوشل میډیا په ذریعه مشهور دي نو شاهنواز باقر صاحب مې خوښ دی. د هغوی هغه دوه نظمونه چې کم کې هغه د پښتون هغه درد ستایلی دی د پښتون هغه غم یې ستایلی دی نو هغه په دغې باندې چې کم دی نو زما په شاعرانو کې زیات خوښ دی. ټیک ته جي پروګرام کې درنه یو غزل غوښتنه کوم نو موسم هم ډېر ټیک نه دی موږ به هم ځان ته لار لنډو نو بس بیا به پروګرام راټولو نو یو غزل را سره بل شریک کړي بس. ډېره مننه. غزل دی د خپل تاریخ او د خپل دام خبره ځکه کوم د خپل تاریخ او د خپل دام خبره ځکه کوم په قام مین یمه د قام خبره ځکه کوم. مننه. د خپل تاریخ او د خپل دام خبره ځکه کوم په قام مین یمه د قام خبره ځکه کوم. ما د پښتون اولس د سختو ژوندون هم لیدلې ما د پښتون اولس د سختو ژوندون هم لیدلې د کشمیر برما او د شام خبره ځکه کوم. مننه. ما د پښتون اولس د سختو ژوندون هم لیدلې د کشمیر برما او د شام خبره ځکه کوم. تا په پښتون او مسلمان ناراستی نه ده کړې تا په پښتون او مسلمان ناراستی نه ده کړې تا ته په جار د انتقام خبره ځکه کوم. مننه مننه. زه د خپل یار ویسل بې حده ستي کړی یم زه د خپل یار ویسل بې حده ستي کړی یم په میخانه کې نن د جام خبره ځکه کوم. مقتده د خلکو سترګې راپسې دي چې رسوا نه شو مونږ د خلکو سترګې راپسې دي چې رسوا نه شو مونږ اجازه تا ته زه د بام خبره ځکه کوم. ډېره ډېر اعلی. اجاز صاحب دغه کتونکو له پروګرام اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل ویلنه پیغام به ورکومه زما پیغام به څه وي زما به خپل عمر کم دی
خو د هر انسان کوکر د هر انسان خپل یو سوچ دی خپل یو فکر دی زما زلمی کل ته دغه پیغام دی کم چې د کتاب نه نن سبا ډېر لرې تللی دی کم چې ټیک ټاک ځان ته راړیل دی کم چې پبجي ځان ته راړیل دی نو هغوی ته زه دغه پیغام لرمه چې خپل ځان وپېژنئ که چېرته خپل ځان هم ونه پېژندو نو بیا به وروسته به بیا ډېر ارمان کوئ خو وخت به درنه تېر وي او د کتاب سره اشنایي پیدا کړئ دا به ستاسو مستقبل نه یو روښانه ستوری جوړ کړي او هغه روښانه ستوری به ستاسو په ژوند باندې بیا رڼایي اچوي بس زما دغه پیغام دغې زلمي کل ته بس ډېره زیاته مننه یقینا ډېر ښه پیغام ملګرو خپرونه پای ته رسي زموږ دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل د سره هم سبسکرایب کړئ خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان